أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. مخکې الله پاک د انسانانو هغه حالت بیان کو چې د انسانانو خویونه او ردو مزاجونه دا به د انسانیت نه وتی، دا به د حیوانانو په شانتي ګرځېدلي. نو الله پاک فرمایي وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. چې دغه حالت د انسانانو کله داسې جوړ شي نو دغه به د قیامت ته نږدې وخت او په دغه وخت کې به الله پاک یو زناور هغه راوباسي او هغه به د خلقو سره خبرې کوي. نو الله پاک وایي چې په دغه ورځ باندې چې مونږ به راجمع کو د هر امت نه فوجن یو ډله ممن د هغه چا نه یکذب بآیاتنا چې دو دروغجن ګڼي آیاتونه زمون، فهم یوزعون پس دوبه حصې حصې کړی شي، ډلې ډلې به کړی شي. یعنی گروپونه بردو جوړ شي او د دغه گروپونو په شکل کې الله پاک دې زموږ حفاظت او فرمایي جهنم ته په دغه گروپونو په شکل کې دولې غل کېږي، ردو تشکیلونه بکی. حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي، حتى تر دې پوری اذا جاءوا کله چې راشي دو قال نو وبوای الله پاک اکذبتم بآیاتی، آیا دروغجن ګڼلی و تاسو آیتونه زما، ولم تحیطوا بها علما او احاطه نه وکړي د هغې په هغې باندې علما علم، یعنی ستاسو علم او پوها په هغې باندې نه رسېده، تاسو په هغې پوهیدئ نو او تاسو یې د پوهې کوشش نه وکړی او د دې باوجود تاسو هغه دروغجن کړي او د هغې نه یو انکار کړ. ام ماذا کنتم تعملون، یا سو هغه عمل چې تاسو کوو چې تاسو زما آیتونه په غیر د دلیل او په غیر د پوهې نه هغه دروغجن کړي، او یا د دین علاوه تاسو سره نور څه دلیلو چې تاسو زما آیتونه دروغجن کول. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او واقع بشي پدو باندې فیصله د عذاب، یعنی را بشي فیصله د عذاب پدو باندې بما ظلموا په سبب د ظلم ددو، فهم لا ينطقون پس دو به خبرې نشي کول. نو خبرې نه کول یعنی دو به هیڅ عذر بیا پیش کولای نشي، د دو سره به عذر پاتې نشي.
او بل دا چې دو بیا خبرې نشي کولای د دې د وجې نه چې ردو په خلو باندې به الله پاک مهر ولګوي. اليوم نختم على افواههم، الله پاک وای مونږ به په خلو باندې مهر ولګو. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، او ردو لاسونه به په دو خبرې شروع کی، او ردو خپې به په دو باندې گواهی شروع کی، او هغه زیګونه به په دو گواهانی وکي که په کم زیګونو کې چې دو نافرمانی کوي. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. آیا دو نګوري چې یقینا ګرځولې د مونږه شپه تیارې والا، ليسكنوا فيه د دې دپاره چې دو آرام وکي په دې کې، والنهار مبصرا او ورځ رڼا والا روخانه د دې دپاره چې دو په دې کې حلال روزي او کسب هغه تلاش کړي. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا عبرت دلائل دي د هغه قوم دپاره چې ایمان لري. یعنی څنګه چې الله پاک د شپې دا تیاره دا ختم کی او ورځ راولي، او د ورځې دا رڼا دا ختم کی او شپه راولي، نو دغه شانتی به الله پاک دا زندگی او دا دنیا دا ختم کی او قیامت به الله پاک هغه به راولي. دغه شانتی څنګه چې الله پاک دا شپه ورځ دا بدلی را بدلی، او ورځ ځي شپه راځي، شپه ځي ورځ راځي، نو دغه شانتی به الله پاک دا ټول انسانان یو ورځ دوباره بیا راپاسي. نو الله پاک فرمایي چې یقینا فی ذلک لآیات، په دې تلو راتلو د ورځې او د شپې کې خامخا دلیل ده او عبرت ده د هغه قوم د پاره چې ایمان لري. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. او په هغه ورځ ينفخ في الصور چې پوکه وهلی شي په شپېلۍ کې، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، نو گبراو بشي بهوش بشي هاغه څوک فی السماوات ومن فی الارض چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې، الا من شاء الله، مگر هاغه چې وغواړي الله پاک. حضرت اسرافیل علیه السلام هغه شپیلې په خوله کې تیار نیولې ده او دا یو غوږی دسی الله پاک طرف ته او بلخته طرف ته، یعنی ردی حکم په انتظار کې چې سر ټیم دته حکم میلاو شو نو بس دیش پیلې وو او دا شپیلې دا بدوزله، یو نفخه اوله یو نفخه ثانیه. اولنې شپیلې چې کله وهلی شي نو ټول مخلوقات دا به ختم شي، دا به فنا شي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دا الله پاک د ذات نه علاوه نور هر څه دا به ختم شي، دا به فنا شي. سلويخ کاله به په دو باندې دغه شانتی حالت دا تیر شي. سلويخ کال بعد با دوباره حضرت اسرافیل علیہ السلام الله پاک ژوندې کی
او بیا به اسرافیل علیه السلام شپیلی ووهي او دا ټول دغه دا شپیلی به د مشرق مغرب جنوب شمال ګوټ ګوټ ته به دا اواز رسی داسې یو ځای به نه چې دا اواز هغې ته ونه رسی نو الله پاک فرمای ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض او په کوم ورځ چې پوکې وهلی شي په شپیلی کې ففزع من في السماوات نو ګبراو بشي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مګر هغه چې وغواړي الله پاک عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې الا من شاء الله نه مراد انبیاء او شهدا وكل اتوه داخرين او ټول برازي هغه ته داخرين عجزي کون کی تابعداري کون کی بل لار بیاشته وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تبوين غرون لرا تحسبها جامدة چې تا ګمان کوي په هغې باندې چې تا به ګمان کوي په هغې باندې جامدة د ولاړ چې دا ولاړ دی په ځای باندې وهي تمر مر السحاب او حلن کی دا به روان وي پشان د تلو د وریځې وریځ چې کله دا فضا په دې باندې ډکای نو چې انسان دې ته ګوري نو دا د انسان په خیال کې داسې راځي چې دا وریځ په ځای باندې ولاړ حلن کې د وریځې طبیعت او فطرت دا چې دا هیڅ کله ودرېدی نشي دا مسلسل دا به روان دا متحرک شی دی دا ودرېدی شي نو او چې کله لږه لږه وریځ په زیږي باندې او انسان ورته ګوري نو د په نظر باندې دا راځي چې دا روانه ده حالان کې هر ټیم وریځ دا روانه دا په ځای ودرېدی نشي د غرونو په باره کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس کېدو چې الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمای ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا چې دا مشرکین ستانه تپوس کوي د غرونو په باره کې چې کله قیامت هغه راځي نو دا غرونه به چرته ځي یعنی ردو په ذهن او په خیال کې دا غرونه دو ته ډېر مضبوط شیخ کاري نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې دو ته ووایي فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا چې دا به الله پاک والوزي دا به ختم شي دا به ریزه ریزه شي او د ځمکه دا به یو صفا هموار یو داغ جوړ کړی شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا چې ته به نینې په دې کې نه یو ډیرکی او نه سکنده کوس هیڅ شی به په دې کې بیا نه صنع الله الذي اتقن كل شيء دا کاریګری دا الله پاک هغه ذات ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر شی چې دا وریځي الله پاک څنګه ردی جوړخ راولي بیا دا وریځ الله پاک څنګه جدا کی دا ختم کی دغه شانتی الله پاک به دا غرونه در دې ځمکې نه ختم کی او دا ځمکه اسمانونه دا به الله پاک دا به بدل کی دا به ختم شي دا ټول نظام دا به فنا شي
نو دا د هغه ذات کاریګری ده اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر شی لره انه خبير بما تفعلون یقینا الله پاک خبردار دی په هغه څه تفعلون چې تاسو کوئ که زمونږ د دې په دې جمله باندې هم ایمان او یقین برابر راغی نو زمونږ نه بچرتا گناه ونشي او کچرتی وشي هم نو एकदम بمتا الله پاک د توبې توفیق نصیب کړي چې الله پاک خبردار دی په هغه څه تفعلون چې تاسو کوئ خو موږ د جبې پوری د دې خبرې گواهی کوو خو اخوا حقیقت ته په دې بس موږ نه ځو د دې د وجې نه موږ شپه ورځ په نافرمانۍ کې الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ويوم نحشر او په هغه ورځ چې موږ به راجمع کړو من كل امة د هر امتنا فوجا یو ډله ممن د هغه چانا یکذب بآیاتنا چې دروغجن ګڼي آیاتونه زمون فهم یوسعون پس دو بدلی ډلې کړی شي حتی تر دې پورې اذا جاءوا کله چې راشدو قال وب فرمای الله پاک اکذبتم بآیاتی آیت دروغجن ګڼل تاسو آیاتونه زما ولم تحيطوا بها او احاطه نو کړي په هغه باندې علما دا علم ام ماذا كنتم تعملون یا سو هغه عمل چې تاسو کول ووقع القول او رابشي فیصله د عذاب عليهم فدو باندې بما ظلموا فسبب د ظلم ددو فهم لا ينطقون پس دو با خبری نشی کوله یعنی دو با عذر نشی پیش کو الم یرو آیدو نگوری انا جعلنا الليل چې یقینا ګرځولې د مونږ شپه سشت تیارا لیسکنوا فیه د دې دپاره چې دو آرام وکړي په دې کې والنهار مبصرا او ورځ روښانه د څه دپاره د دې دپاره چې دو په دې کې حلال رزق او حلال کسب هغه تلاش ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا نخدي لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان لري ويوم ينفخ في الصور او په هغه ورځ چې پوکې به ووهلی شي په شپېلۍ کې ففزع نو ګبراو بشي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه چې غواړي الله پاک وكل اتوه داخرين او دا ټول راضی به هغه ته عجزي کوونکی وترى الجبال
او تبوینی غرونا تحسبها جامدتن چې تبا ګمان کوي په هغې باندې د ولاړ وهي تمر مر السحاب او هغه به روان وي په شان د تلو د وریځې صنع الله الذي کاریگری د هغه الله پاک ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر شي لره انه خبير بما تفعلون یقینا الله پاک خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ